په تاسو سره کراچۍ خبره وکړه هلته کې موږ یو یونیورسټۍ ته لاړو زمونږ نعمت زاده ته یې پیژنې زموږ ملګری دی سورا شمار صاحب هم هلته کې او هغه د پاکستان یا د سن یا د کراچۍ په جدیدترینه یونیورسټو کې هغه شمارېږي حبیب یونیورسټي هلته زموږ یو انټرکشن وشو د سټوډنټانو سره 10 12 15 سټوډنټانو جنکۍ پکې زیاتې وې د خوشحالۍ خبره په دې کې یو جنۍ چې ده د بلوچستان یا د کوټې هغه پښتانه وه نور چې نان پښتون وو او د ایلیټ کلاس هلته کې په دغه یونیورسټۍ کې د ایلیټ کلاس سټوډنټان چې دي نو هغه سبق پکې وایي هغې هلته کې د پښتو ژبې د زده کولو یو کورس چې دی په هغې کې حصه اخیسته نو ما چې د هغې هغه دلچسپي واورېده نو هغې کې به ستاسو هم ډېره دلچسپي او خوشحاله به هم شئ نو زما هغه ټول ستړیوالی یا هغه مایوسي چې د هغه دغه شوه د بدله شوه چې هغې موږ ورته دا خبره وکړه چې دا موږ کوم 3-4 کسانو چې یاره موږ پښتو چې کوم ده ستاسو ذکر پکې هم راغی چې پښتو لیکله یا پړاول موږ ته اوس ګران کار ښکاري ویل چې کوم دي د کمال خبره د هغې وي چې نه په دې کې 10-12 سټوډنټس چې کوم وو په دې کې 10 دا خبره کوله چې زموږ دپاره ریډینګ چې کوم دی که نه لوستل اسان دي هغه زما لپاره ډېر تاسو هم ښه ووې که نه سرپرایزینګ ایلیمنټ و نو بیا د فیکلټي چې دی ویلی نه شو خو لکه ویل کوشش یې کوو که نه ځکه چې کورس چې دی انیشیل مزاده چې دی هغه بلکل د ماشومانو نو موږ 3 وړو 4 وړو ته ده ووې چې ګورې دا خو ستاسو لپاره هغه سرپرایز دی چې دا موږ هم هغسې اسان نه شو دغه کولی نو ما ورته چې په دې کې تاسو ته پیدا صحیح روخان صاحب پښتو چې ده هغه د ادب د شعر یا د ویلو ژبه یوازې نه ده د افغانستان او د دې ریجن چې کوم تبدیلیانې کېږي 1 منټه په هغې کې پښتو چې ده د انټرنیشنل ژبه ده ټیک شوه د هغې ډېر غټ مارکیټ دی نو سټوډنټس ته ما ویل چې یو خو دا ده چې زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو ویل کم شئ خو ریډینګ چې کوم دی زیات کوئ نو ما ورته ویل تر دې پیدا تاسو څه ده هغې پې دومره نه مګر دې پیدا دا ده چې تاسو کله دغه شی فارغ التحصیل شئ یا په یونیورسټۍ کې تاسو یو ریسرچ راځي نو کراچۍ دومره غټ انټرنیشنل ښار دی چې تاسو به په انګریزۍ کې دغه ریډینګ د پښتو چې کوم دی که نه روخان صاحب په پښتو کې کتاب دی نورالامین لالا دی څه مضمون دی دا به تاسو ټرانسلیټ کوئ نو بعضې داسې څونه هم شته چې نان پښتون چې کوم دي هغې تر دې خبرې ادراک دی چې د دې آبادۍ یا د دې ایتنیک ګروپ یا د دې قومیت یا د دې قوم اهمیت څه دی هغه زده کوي خو موږ دغه غافله یو نو پکار ده چې موږ مجموعي طور له خلاصه بار زه دا کوم چې موږ خپل رویو باندې په خپلې پالیسو باندې په خپل ترجیحاتو باندې د دې دور د چیلنجز په تناظر کې کوم چې ستاسو ټاپک دی د هغې نظرثاني هم وکړو تعین هم وکړو او سببندي هم وکړو زار د پښتو